سلامونه او احترامات قدرمنو ابصر افغان ما او دا مهال د ډاکټر روشن کلیم سرهندي د نوي چاپ شوي کتاب خاموشه چغې د پرانستې په دستوره کې ولاړې ما په پښتنه سیمه باندې د کتاب رواج هسې هم کم دی او بیا په تیره د دې سیمې پیغلې او میرمنې ډېر کم د کتاب سره د هغو مینه یا د کتاب هلې ځلې په نظر باندې راځي لویه خوشبختي ده چې نن د دغه محترمې د کتاب مخکتنه ده لوی پوهان راغلي دي هغه که پروفیسر ډاکټر عباسین نصوبزی صاحب دی که پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب دی او د دې ترڅنګه ډاکټر سلما شاهین او داسې نور هم ډېر لوی نومونه به په دغه دستوره کې ګډون کوي زما ابۍ دادا ته وایه خوشحاله نه یم د ناکامه ناسته یم په دغه کتاب کې څه دي دوی څنګه خپل درد هغه دننه احساس هغه څنګه سندره کړی دی هغه څنګه د شعر په ژبه باندې چاپېرچل ته وربخلی دی دغه هر څه درته ښیمه دغه دستوره ګورو ما سره اوسئ قدرمنو دا مهال را سره د ډاکټر روشن کلیم سرهندي لور ولاړه ده چې په یو وخت باندې یوه ډېره ښه لور هم ده او هغه وایي چې دا زما زوی هم دی زما د ژوند څومره کړاو ستړي وي هغه را سره په دې کې پوره مرسته کوي او په تیره د دغه کتاب په هره چاره کې ورسره دی پوره خپله برخه اچولې ده ډېره محترمه طاهره کلیم را سره ولاړه ده طاهرې د دغه کتاب په اړه باندې را سره خپل نظر شریک کوي او بیا په تیره د یو لور په حیثیت باندې دغه کتاب کې چې څومره منډې ترړې یا زیار ستاسو مور ویستی دی هغې ته تاسو په کم نظر ګورئ زموږ دپاره خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې هغوی لیکل به د ډېر وخت نه کول خو بیا دا اراده وکړه چې دا زه د یو کتاب په شکل کې مرتب کوم راولم نو تر هغې وخت نه مونږ د هغوی سره منډې تړې شروع کړي دي چې کوم سلیکشن به یې کوو د کمې غزلو یا د کم شعرونو د هغې نه علاوه چې کوم نور د پبلشنګ او دغه منډې تړې دي هغه مو ورسره کولې خو هغه پخپله هم ډېره زیاته اکټیو ده نو مونږ له ډېره کمه موقع راکړې چې مونږ یې په دې کې څه خدمت وکړو خو د دې نه علاوه چې دی هغې چې کوم دا کتاب ولیکي نو زما امید دا دی چې دا به د پښتنو ښځو په تاریخ کې چې دی نو ډېر یو ښه کنټریبیوشن ګڼلی کېږي او هر یوې ښځې ته دا یو میسج دی چې هر یو ښځه خپل یو اواز لري خپل یو پهچان لري او په هغې کې چې دی زما مور کوم کنټریبیوشن کړی دی د دې کتاب په اړخ باندې د دې کتاب په وجه باندې نو هغې دپاره زموږ دپاره ډېر د عزت مقام دی خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو دا مهال را سره د ځوان کل نماینده شاعر نسیم مندوخیل صاحب ولاړ دی د دغه غونډې په اړه باندې یا نن د کتاب د پرانستې دستوره چې وه په دې باندې د دوی نظر پوښتو نسیم صاحب څه احساسات مو دي د زنانو ادب بیا دلته د هغې هلې ځلې بیا د کتاب لانچنګ سریمني د هغې مخکتنه په دغه اړه باندې را سره خپل نظر شریک کړئ ډېره مننه اصل کې یو خو د ویاړ خبره دا ده چې میډم د زنانو د ستونزو خبرې کړې کومې چې زموږ په ټولنه کې د پښتنو زنانو سره کومې ستونزې دوی ته پیښې دي په هغه باندې دوی په دې شاعرۍ کې ډېر ښکلې دغه را شعر کړي وو چې کوم پکار دي په ټولنه کې زموږ کومې ستونزې دي او بیا د سرمنې خبره تاسو وکړه واقعي چې
ډېره ښکلې غونډه وه. په دې کې خاص کار د زنانو برخه ډېره زیاته وه. زمونږ د پښتنو دا بدبختي ده چې زمونږ زنانه ډېرې په مشکل د کور نه راوځي او بیا چې داسې پروګرامونه وي هغې ته خو بیخي د نارینهو دپاره هم که تاسو کتلي وي د شاعرۍ په دغه کې چې کوم دی خلک پخوا به ډېر بد ورته ویل کېدو چې دا شاعر دی او بیا نور نمونه. او په هغه کې د ویاړ خبره دا ده چې زنانه راوتې وي او دې غونډې ته راغلې. دا غونډه یې درنه کړه، دا غونډه یې ښکلې کړه او موږ میډم روشن کلیم صاحبې ته په دې ښکلې کتاب خاموشه شبه باندې مبارکي وایو. خوشحاله قدرمنو، د خاموشه چغې کتاب څښتنه د هغې لیکونکی هغه تخلیقي ذهن ما سره دا مهال ولاړ دی، ډاکټر روشن کلیم. چا چې دغه کتاب تخلیق کړی دی د دې چاپیرچل هغه ساندې پکې رانغښتي دي. د هغو نظر پوښتو چې د کم وخت نه شعر ته راله او د شعر د لارې هغو دغه ټولنه کې څه کردار لوبول غواړي. دا راته ووایي چې شعر لیکئ، نن د کتاب د پرانستې دستوره هم وه. دغه شعر د کم ځای نه شروع شو او تاسو د شعر د لارې څه کول غواړئ، ټولنې ته کم پیغام ورکول غواړئ؟ نو شعر خو خیر د بچپن نه شروع شوی دی په ګډو ګډو الفاظو کې او د ګپ خبرې به په شعر و شاعرۍ کې کولی، چونکې ردیف قافیه او بحر هم برابر نو، خو بیا هم موږ خپل ما ته ګوډه شاعري وکوله. خو چې کله زه خپله باندې یا زما فیملی زه به دا ووایم چې دې سټیج ته موږ را ورسېدو نو ما چې دې چاپیرچل ته وکتل، زما په فیملی کې زما خواوشا ملګرو کې زه کېناستمه نو زمونږ زیات تر زنانه زمونږ د خپلو حقوقو نه محرومه دي، چونکې هغې ته حقوق نه ملاویږي. هغې په خاموش نظر هغې چغې وهي خو هغې چغې څوک نه اوري، محسوسوي خو هغې له جواب نه ورکوي. هغې اوري، هغې ته کله کله د هغې تر غوږو ورسي خو هغې د هغه چې به یو غوږ یې واوره او په بلې وباسه. زموږ د پښتنو کورنۍ داسې دي چې نن کونډه شوې سرې جامې به نه اغوندې، د کلتون سره د هغې احساسات هم دوی مړه کړي، د هغې جذبات هم مړه کړي. بیا یا خو لیور ته په زور واده کوي چې نه دا نکاح به ته په زور، مطلب ته زموږ د کور عزت یې، د هغې د احساساتو د جذباتو تپوس نشته. زه خپله باندې دا خبره کوم چې زه روشن یم او زه به روشن یم، ځکه چې که ما نن د کلیم نوم د ځان سره تړلی دی نو چونکې هغه زما سرتاج دی، دې وجې نه ما یو پهچان خپل د دې وجې نه ورکړی دی چې زه یم خو روشن، زه هر څه کولی شم خو زه د دغې کورنۍ نه یم. یا زه د خپل رور یادوم یا پلار یادوم، خو موږ ته رونه حقوق نه راکوي، پلار نه راکوي، خاوند نه راکوي، زوی نه راکوي، رور نه راکوي. چونکې الحمدلله زه په خپل ژوند کې ډېره خوشحاله یم، زه مطمئنه یم، خو زه د هغې خویندو دپاره د هغې بچو دپاره زه سټرګل کوم. دا کتاب که هغوی وګوري، زمونږ خاص کر زمونږ نارینه یې وګوري، هغې سره دا احساس پیدا شي چې مونږ د نن پیغلو لا ولې خولې تړلي دي، مونږ ته ولې قلم تروړلی دی. نو ما یو غزل خو چونکې ټایم ډېر لږ و چې دا بعضې خلک دا بعضې ظالمان دي کلتورونه وجني، دا بعضې ظالمان دي کلتورونه وجني، هم زما سوچ وجني او هم مې کتابونه وجني. نو زه دا خبره کوم او پیغام ورکوم د خپل قام لا، د خپل ولس لا، چې ستاسو په کور کې کمې مېرمنې ناستې دي او بیمارانې شي نو بیا خو هغه ډاکټرې ته منت کوئ چې د خدای دپاره نو خپلې خویندې میندې ډاکټرانې جوړې کوي، د دې قابلانې کوي چې هغې خپل ژوند پیټې په خپله بغیر د نارینه نه اوچت کې. کله خو نارینه به زموږ نه جدا کېږي که نه، یا په مرګ او یا په ژوند. سمه ده، خوشحاله شئ چې ډېره زیاته ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله. دلته دغه خلکو ځکه تورې نیغې کړي دي، دلته یو جنۍ په یو هلک ایمان راوړی دی. خاموشه چغې زمونږ د چاپیرچل هغه دردېدلې ساندې دي چې په دې سیمه باندې په خصوصي ډول چې زمونږ پیغلو او میرمنو ته کومې ستونزې راپېښې دي د هغو د ژوند انځورګري ده، د هغو د احساس ترجماني ده. باید چې په دې چاپیرچل کې کتاب وي او د کتاب د لارې کوم پیغام وي هغه ژوندی وي. راځئ چې کتاب وروزو، کتاب وپالو او د کتاب د لارې خپل ژوند ته ښکلا ورکو. د کیمرمین نایاب خان سره ابصر افغان، پېښور.